هغه څوک دي چې د کوم رب او اله او معبود لپاره موږ زکات ورکوو، عمره کوو، ذکر ورته کوو، او د کوم معبود په نوم باندې موږ کلمه وایو لا اله الا الله. په لحاظه زموږ د نظام او زموږ د لمونځ معبود رب یو دی. خو هغه ادارې ته هغه تېر شل کلن د کفر په لاس جوړ سوي نظام ته اوس هم موږ دا وایو، پرون هم دا ورته ویل چې زما او ستا جنګ د نظام په خدای کې دی، د لمونځ په خدای کې مو جنګ نه دی. که موږ غلطومه چې کوم لمونځ کوي دی لمونځ کوي. دونه سادهګان نه یو چې خلک د لمانځه په وجه باندې بیا د دوو درې تنه بارونو سره بیا خپل ملګري پکې کښېنوي او پر هغو به استشهادي عملیات کوي. د لمانځه په وجه سړی پر خلکو فدایي حملې نه کوي، د روژې د نه نیولو په وجه خلک پر چا فدایي حملې نه کوي. زما او ستا د نظام په خدای کې فرق و، ستا د نظام خدای امریکا و، زما د نظام خدای الله. په دغې فکرونو سره جنګ د نظام پر رب باندې سره جنګ. نو نظام ته موږ د عبادت په سره باندې ګورو. نظام د مسلمان عقیده دا ده چې نظام داسې عبادت دی لکه لمونځ. عبادت د بل چا په طرفه باندې نه کېږي، نظام هم د بل چا په طرفه باندې نه کېږي. او یوه نقطه مو دا درسره واضح کړه، بله نقطه مې دا درته ویل، اوس هم یهودو نصارا تبلیغات کوي الله دا دومره ښایسته نظام ورسره کړی دی، الله جل جلاله شرعي نظام ورسره کړی دی، محمدي نظام یې راکړی دی، حنفي نظام یې ورسره راکړی دی، امارتي دیوبندي نظام یې ورسره کړی دی. الحمدلله. لیکن یهودو نصارا د هغې پالیسه ورته راغوره اوس هم په کفري مطبوعاتو کې ناست دي. د هغه ځای زموږ پر نظام باندې، زموږ د نظام په تسخیر لمن باندې دا ټولې مداخلې ګوتې راکاږي او بیا کله وایي چې دلته د ښځو حقوق نشته، کله وایي چې دلته د بشر حقوق نشته، کله وایي چې د ښځو حقوق نشته، کله وایي چې د بشر حقوق نشته. موږ وایي چې تاسې په بشر باندې ښه پوهېږئ. امریکا موږ ته وایي چې تاسې د بشر حقوق نه مراعاتوئ، ځکه ستاسې نظام په رسمیت باندې نه پېژنو چې په تاسو کې بشري حقوق هغه دلته لحاظ شوي نه دي. تاسې د بشري حقوقو مراعات نه کوئ، تاسې د ښځو د حقوقو مراعات نه کوئ. څوک وایي موږ ته؟ امریکا وایي، برطانیه وایي، غرب وایي، یورپ وایي، ناټو وایي. نو ستا بشریت خو پرون موږ دلته ولیدې، ستا بشریت خو پرون دلته موږ ولیدې. د بشر علمبرداره، د بشر تاجداره، د بشر مشره، دا خو پرون زموږ پر مېنه باندې د 5 میاشتو کوچنی بشر په شهادت نه ورسوي. تا زموږ د اتفاق خلک پر لمانځه باندې ولاړ په کروز توغندۍ باندې نه ویشتل. تا د مسلمانانو په کورو کې زموږ د خوندو د مندو په تلاشیو کې لمونځ نه پورته کولې. تا کیمیاوي مواد دلته نه استعمالول چې ماشومان به د مندو په خېټو کې مریضۍ واخیستلې. تا دلته د مور پلار دلته استعمال نه کوي. تا قسم مواد دلته هغه استعمالول نه. تا د افغانستان د خاورې سره دلته د خپلو اسلحو د ازمویلو لپاره یو لابراتوار جوړ کړی و که نه؟ په بشریت ته پوهېږې که موږ پوهېږو؟ کوم قوم چې قرآن لري، کوم قوم چې رحمة للعالمین صلی الله علیه وسلم نبي لري، کوم قوم چې امام ابو حنیفه رحمه الله غوندې امام لري، هغه قوم په بشریت نه پوهېږي. بشریت خو موږ ته زده کولی دی، بشریت دین ته موږ زده کړی دی. کسان ته یې چې کفر څومره انسانیت لري، لږ یا ډېر دا هم زموږ ته یې قصدي. خو چې کله زموږ دین نه و په وجود کې او یا زموږ د دې نږدې تعلقات نه وه، هغه وخت تاسو د دې تاریخ وګورئ چې کافران څونه حیوانان وه، د دې زیات حیوانان وه. دوی اوس موږ د بشر نه ښیي او زموږ یو څه بېزمینه خلک په کفري مطبوعاتو کې همدغه خبره کوي چې دا نظام رسمیت نه لري، دا د ښځو حقوق نه لري، ځکه د دې بادار دې ته وایي چې دا نظام هم کوي په دې باندې. بشر به موږ د قرآن څخه کوو که بې د امریکا څخه زده کوو؟ بشر به موږ د سنت څخه زده کوو که بې د امریکا څخه زده کوو؟ بشر به موږ د خپل مذهب څخه زده کوو که بې د ناټو څخه زده کوو؟ بشر باندې په قرآن پوهېږي. موږ ته خپل دین د حیواناتو حقوق هم راښودلي دي. دا هغه د بشر خو څه نه په دا هغه دین دی چې په دې کې د سپي حقوق هم محفوظ دي، په دې کې د پښې حقوق هم محفوظ دي. حدیث شریف کې راځي علماو به درته ویلي چې یوه ښځه په دې وجه جهنم ته ولاړه چې هغې پښې په یوه کوټه کې بنده ساتلې ده، هغې په خوراک او څښاک نه خپله ورکوي، نه دا پرېږدي، د دې وجې جهنم ته ولاړه. دا هغه دین دی چې دلته د پښې حقوق هم دومره محفوظ دي چې څوک په پښې باندې تجاوز وکړي هغه جهنم ته ځي، او چې څوک د سپي سره احسان وکړي. هم حدیث شریف کې راځي چې یوې زناکارې ښځې په خپل
هغه په کوړي باندې یا په څه شي باندې د ساسه اوبه راپورته کړې او هغه سپی د ټینګې جوړاو ژبه یې تر خوله راوتلې او اوبه یې